ملګرو ځینې اوازې دي چې ولسمشر به د افغانستان او انګلستان لوبه ونه ګوري. ولې؟ د پښتون ون ټلویزیون ټولو لیدونکو السلام علیکم، وخت په خیر. ملګرو که چیرې مو تر اوسه زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د بیل نشان وهئ ترڅو زموږ له هرې نوې ویډیو څخه خبر شئ. ملګرو دا خبرې دروغ او بې بنسټه دي، هسې د دښمن اوازې دي. د ولسمشر مشاور فضلي د دې اوازو په هکله له بي بي سي سره تازه مرکه کړې ده. افغان ولسمشر غني د بریتانیا د حکومت په رسمي بلنه یکشنبه له یو لوړپوړي دولتي پلاوي سره لندن ته ورسید. د ارګ لخوا خبرپاڼه کې ویل شوي ولسمشر غني به د دغه سفر په لړ کې له بریتانوي چارواکو سره د کتنې ترڅنګ په مانچسټر ښار کې د افغانستان او انګلند لوبډلو ترمنځ کرکټ لوبه هم ګوري. ټاکل شوې چې دا لوبه د روانې جون میاشتې پر 18مه نیټه د مانچسټر او ورلډ ټرافورډ لوبغالي کې ترسره شي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غني ستر سلاکار فضل محمود فضلي بي بي سي ته وړاندې ویل د ولسمشر غني سفر رسمي سفر دی او په ترڅ کې به د بریتانیا له چارواکو سره دوه رسمي ناستې کوي. ښاغلي فضلي زیاته کړې وه چې د ولسمشر غني لومړۍ ناسته به د بریتانیا له لومړي وزیر تیرازا مي سره وي. پر دې سربیره به ولسمشر غني د بریتانیا د کابینې له هغو وزیرانو سره هم ګوري چې د افغانستان په چارو کې ښکیل دي. په دې ډله کې د بریتانیا د دفاع وزارت او د نړیوالې پراختیا وزارتونه دي چې په قوي احتمال به ولسمشر غني له چارواکو سره ناستې ولري. خو داسې ښکاري چې د ولسمشر غني د سفر تر ټولو په زړه پورې پړاو به په مانچسټر ښار کې د افغانستان او انګلند کرکټ لوبه وي. دا به د روان نړیوال جام په سیالیو کې د افغانستان 5مه لوبه وي. افغانستان تر دې دمه خپله لومړی 4 لوبې بایللې دي چې 4مه لوبه د 13 ورځ شنبه جون 14 له سویلي افریقا سره وه چې په 9 وکټو یې وبایلله. ولسمشر غني تر دې وړاندې هم په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د کرکټ لوبې کتلې دي، خو دا به لومړی ځل وي چې د نړیوال جام په څیر مهمو سیالیو کې د خپل هیواد د لوبډلې ملاتړ لپاره د لوبې میدان ته ورځي. د نړۍ اکثر مشران د فوټبال او کرکټ او د نورو لوبو د نړیوال جام په ترڅ کې د خپلو هیوادونو او لوبغاړو د ملاتړ لپاره بهرني سفرونه کوي.